کله چې یو بادشاه د نجار په ښځه مین شو. نن درته ډیره ښکلې قصه لرم، خو د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په یوه ښار کې د حکیم په نامه یو نجار و. نوموړي ډیره ښایسته ښځه درلوده. یوه ورځ بادشاه د همدې نجار کور مخې ته تېرېدو چې د نجار په ښځه یې سترګې ولګېدې او پرې مین شو. بادشاه نجار ته بهانه وکتله او د هغه د اعدام حکم یې وکړ. بادشاه وویل سبا نجار اعدام کړئ. کله چې نجار خبر شو د ډیر خوف او ډار له کبله د شپې خوب نه ورتلو. ښځې یې ورته وویل د هرې شپې غوندې ویده شه، رب دې یو دی، شریک نه لري او د رحمت دروازې یې ډیرې دي. د ښځې خبرو لږ څه کراري ور په نصیب کړه او سترګې یې درندې شوې، ویده شو. کله چې سهار شو د بادشاه د عسکرو د پښو آواز د نجار تر غوږونو شو. نجار ډیر غمجن شو او په ناامیدۍ او ویره یې خپلې ښځې ته وکتله او ورته یې وویل ډیر پښیمانه شوم دا چې ستا په خبرو مې اعتماد وکړ. په ډیر ډار سره یې دروازه خلاصه کړه او عسکرو زنځیر لرې کړ. دوو عسکرو په ډیر تعجب سره نجار ته وویل بادشاه نن شپه مړ شو، موږ راغلي یو چې ته بادشاه ته تابوت جوړ کړې. نجار د دې خبر سره ډیر خوښ شو او د عذر په څیره یې خپلې ښځې ته وکتل. ښځه یې مسکی شوه او ورته یې وویل د هرې شپې په څیر ویده شه، خدای یو دی او د رحمت دروازې یې ډیرې دي.